د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب تازه مرکه سی ویلي او څه کول غواړي. سلام ستړي مشئ. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له ملي ټلویزیون سره مرکه کړې چې د دې مرکې مهم ټکي به له تاسو سره شریک کړو. په دغه مرکه کې مولوي یعقوب مجاهد وویل د افغانستان اوسنی حکومت افغان شمول او ټول شموله دی. په ټولو ادارو کې د هیواد د هر کونج او هرې ژبې خلک شتون لري. که د نړیوالو موخو له ټول شموله څخه دا وي چې بیرته پخوانۍ ناکامې څیرې په حکومت کې شاملې شي دا امکان نه لري. د دفاع سرپرست وزیر وویل راځئ چې لاسونه سره ورکړو او خپل هیواد جوړ کړو. نور باید د سم ژبې او قوم په نامه ونه غولېږو. مولا یعقوب دغه راز وویل چې د تیر حکومت د نظامیانو د وژلو راپورونه حقیقت نه لري. دا یوازې د دې لپاره ویل کیږي چې په افغانستان کې شته خلکو ته تشویش پیدا کړي. دغه راز نوموړي وویل دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې نظامي وسایل نورو هیوادونو ته انتقال کړي. نوموړي هغه راپورونه هم ردوي چې ګواکې دوی د نظامي وسایلو د ساتلو وړتیا نه لري. نوموړي دا خبره په کلکه رده کړه. نوموړي د افغانستان د اردو په اړه وویل چې افغانستان په راتلونکي کې 1,10,000 اردو ولري او وروسته به د اړتیا په صورت کې ورزیاتیږي. نوموړی زیاتوي په تیر نظام کې چې څوک بهرنیو هیوادونو ته د نظامي زده کړو لپاره تللي بیرته د هیواد ته راستانه شي او د خپل هیواد په جوړولو کې دې ونډه واخلي. دغه راز د دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد د افغانستان د شتمنۍ په اړه د جو بایډن پرېکړه غندي او وایي چې دا ډېره ظالمانه پرېکړه ده او هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده. دغه راز نوموړي د سرحدونو په اړه وویل سرحدي ځواکونو ته مو هدایت کړی تر څو له ګاونډیو هیوادونو سره ښه سلوک وکړي. اما کومې ستونزې چې پیدا کیږي هغه د دوی له لوري څخه وي. نوموړی وایي چې موږ له هېڅ چا سره جنجال نه غواړو خو که زموږ په خاوره تجاوز کیږي او خلکو ته مو زیان رسیږي موږ له خپلې خاورې او خلکو څخه په هر حالت کې په کلکه دفاع کوو. په هر حال تاسو د یعقوب مجاهد د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه به راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو چوپړ ته راځم پلی او بخښونکي خدای به سپارم. د الله په امان.